د کندوز امنیه قومندانۍ د مشرتابه په لارښوونې تازه یوه 40 کسیزه سیاره امنیتي قطعه جوړه کړې تر څو د همدې موټرسایکلونو په وسیله 40 ساعته سیارې امنیتي ګزمې وکړي. چارواکي زیاتوي چې د دغې سیارې قطعې جوړولو موخه په ښار او سیمو کې د سیارو ګزمو ترسره کول او هغه ګڼه ګوڼه ځایونو ته چې د موټرونو تګ ستونزمن وي د همدې موټرسایکلونو په مټ به د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي تر څو مجرمین ګیر او د قانون منګولو ته وسپاري. دغه 40 کسیزه قطعه به په کندوز ښار او ولسوالیو کې او اړوندو سیمو کې د ښار سیارې ګزمې هم ترسره کوي چې په دې سره به زموږ ګران هیوادوال وکولی شي چې خپل هغه ژوند په ارام او ډاډمنه فضا کې تیر کړي. په ورته مهال بیا د 40 کسیزې سیارې قطعې سرتېري ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت خوندیتوب په موخه به شپه ورځ سیارې ګزمې کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عامه نظم ګډوډ کړي. ولسونو ته هم دا اطمینان ورکوو انشاءالله چې هیڅ مشکل به نه یعنې کومه سختۍ سره یا کوم مشکل سره ولسونه مواجه شوه انشاءالله موږ اتومات ډول باندې پر دغه موټرسایکلو باندې ځان رسوو هغه ځای ته مشکل رافغوو. د چاته اجازت نه ورکوو چې خدای نخواسته زموږ په ښار کې بې امني راولي او شپه ورځ موږ ګزمه لرو. په کندوز کې دا 40 کسیزه سیاره امنیتي قطعه په داسې حال کې جوړه شوه چې له دې وړاندې په ننګرهار او په پلازمینې کابل کې هم د ښار عامه نظم لا خوندي کولو په موخه ورته سیارې قطعې جوړې شوې وې.